د نن ورځې هغه ډیر تازه او مهم خبرونه چې تاسو نه دي اورېدلي نو راځئ له موږ څخه ډیر په لنډو کې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. کورنیو چارو وزارت د کورنیو چارو وزارت له روغتیا وزارت سره په همکارۍ نن له کورونا ناروغۍ سره د مبارزې په منظور 400 تنه په نشه یي اخته کسان د ښار له 4 ناحیو څخه ټول کړي دي. دوی دا کار په ښار کې د ګڼې ګوڼې او ناروغۍ خپرېدو د مخنیوي په موخه ترسره کړی دی. ایران د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه له افغانستان سره خپله پوله د افغانانو پر مخ وتړله. د هرات د راستنېدونکو او کډوالو د ادارې رئیس جاوید نادم وایي چې دا بندیز له نن څخه عملي کیږي. سوداګرۍ خونه د افغانستان د سوداګرۍ خونې له افغان حکومت غوښتي چې د لومړني خوراکي توکو د بیې ثابت پاتې کېدو لپاره دي د سوداګریزو شرکتونو مالیات معاف کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان امین بابک وایي د کورونا وایرس د مبارزې په جریان کې دي د غنمو سوداګریز شرکتونه له هر ډول مالیې معاف شي. هغه لومړني مواد د خلکو اساسي اړتیا وبلله او له حکومت یې غوښتل چې هېواد ته د غنمو د وارداتو د زیاتېدو په مناسبو قیمتونو د ساتنې او احتکار د مخنیوي لپاره د یو واضح میکانیزم او کړنلارې مطابق د بحران تر حل کېدو هر ډول مالیات او ګمرکي عوارض معاف کړي. هوا پیژندنه د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو ورځو کې په لاندې ولایتونو کې د باران او واورې د شدید ورښت، تالندي، برېښنا او سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. په دغه ولایتونو کې هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، غور، دایکنډي، ارزګان، زابل، پکتیکا او همدارنګه پنجشیر، فاریاب، جوزجان او سالنګونه شامل دي. پاکستان چین له طبي وسایلو ډکه الوتکه پاکستان ته لیږلې ده. د راپورونو له مخې په دغه طبي وسایلو کې د کورونا وایرس ضد توکي شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې دغه طبي بستي او چینایي کارکوونکو هرکلۍ ته هوایي ډګر ته ورغلي وو وایي په دې توکو کې ماسکونه، د روغتیا پالانو جامې، د ټیسټ کیټونه او نور اړین توکي شامل دي. نوموړي د چین له مرستو او همکاریو مننه وکړه او په خبره یې په دغه هېواد کې د کورونا پر ضد مبارزه لا ډېرو همکاریو ته اړتیا لري. هرات د بندخونې مدیر میوند صمدي وایي چې د ولسمشر غني د فرمان له مخې او د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف له دغه زندانه 1500 بندیان ازادېږي. هغه زیاتوي چې تېره شپه له دغه زندان څخه 140 زندانیان خوشي شوي او د نورو د خوشي کېدلو لړۍ روانه ده. صمدي زیاتوي چې دغه بندیان به په وړو جرمونو مجرم پیژندل شوي دي. دغه اقدام داسې مهال دی چې ټاکل شوی د ولسمشر غني د فرمان له مخې د هېواد له زندانونو 10,000 بندیان خوشي شي چې دوسیې جدي نه دي. خوشي کېدونکي بدیان په ترهګریزو بریدونو تورن نه دي او کورنۍ او بهرني امنیت ته یې ګواښ نه پېښوي. کابل ګرځبندیز په کابل ښار کې د ګرځبندیز په دویمه ورځ سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او په ځینو برخو کې خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په سړکونو او کوڅو کې تګ راتګ وکړي. د راپورونو له مخې د کابل ښار په ډیری برخو کې د کابینې د پریکړې د عملي کولو لپاره امنیتي ځواکونه لاس په کار شوي دي. د کابل ښار په مرکزي سیمو کې ډیری لارې تړل شوي دي او هغه موټرونه بیرته ګرځول کېږي چې په ښار کې تګ راتګ کوي. په ټولنیزو رسنیو کې هم په خپاره شوو راپورونو کې ښکاري چې پولیسو د خلکو د تګ راتګ مانع ګرځي. افغان حکومت د کورونا وایرس د خطر له ډېرېدو وروسته پریکړه وکړه چې په کابل ښار کې د خلکو د ساتنې او خوندیتوب لپاره په تګ راتګ بندیز ولګوي. د صلح خبرې د عامه اړیکو په برخه کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي طالبان باید د حکومت لخوا د سولې خبرو په موخه معرفي شوي پلاوي په تړاو بهانې ونه کړي او دوی د هم خپل پلاوي معرفي کړي. نوموړي نن په یو خبري ناسته کې ویلي که طالبان د سولې پلاوي په تړاو پلي کوي وکړي نو دوی هم دغه کار کولی شي. د ویلي د حکومت لوري معرفي شوي پلاوي ټول شمول او د یو موټي افغانستان استازیتوب کوي. وحید عمر له طالبانو غوښتي چې د سولې په برخه کې خپله اراده ثابته کړي. اروپایي اتحادیه د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی رولاند کوبیا طالبانو ته ویلي چې په سوله او جګړه کې دي د خبرو لپاره څوک د خپل مخالف لوري پلاوي نه ټاکي. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغه کړي چې طالبانو د افغان حکومت لخوا اعلان شوي مرکچي پلاوي رد کړ او دا یې له امریکا سره د شوي موافقې خلاف وباله. طالبانو ویلي چې دا د ټول شموله پلاوي نه دي او بل دا چې دوی د افغان حکومت له پلاوي سره خبرې نه کوي. انټونیو ګوتریش ملګري ملتونه وایي نړۍ باید د کورونا د ماتولو لپاره سره یو لاس شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټوني ګوتریش وایي که نړیوال کورونا وایرس مات نه کړي نو کورونا به انساني ټولنې ماتې کړي. د ګوتریش په خبره د نړۍ ډیری هیوادونه په تېره ځینې افریقایي هیوادونه له دغه وایرس سره د مبارزې په برخه کې کمزوري دي. د په وینا ټول ملتونه باید دغه وایرس پر وړاندې له یو بل سره همکاري وکړي. ګوتریش همدار راز وویل چې د ملګرو ملتونو 80 کارکوونکي هم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په کورونا اخته شوي دي. مایک پامپیو
امریکا د ولسمشر غني له لوري د مذاکراتي ټیم د اعلان هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دوی د ولسمشر غني د دې کار هرکلی کوي چې د سولې د خبرو لپاره مذاکراتي ټیم اعلان کړی دی او هڅه کوي چې په دې توګه د سولې لپاره لار هوار کړي. د پامپیو په وینا دا د سولې له بهیر سره د ولسمشر غني همکاري څرګندوي او په کار ده چې ټول اړخونه پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نوموړي همداراز ویلي چې افغان ولسمشر دې د ګډ حکومت د جوړولو لپاره هم اقدام وکړي او په دې توګه د افغانانو ته د روښانه راتلونکي په جوړولو کې ګام اوچت کړي. نوموړي سوله د افغانستان لپاره مهمه بللې ده. په وینا دوی په دې برخه کې هر ډول هڅو ته تیار دي. عام خلک په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې عام خلک وایي حکومت باید په هغه سیمو کې چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره پکې محدودیتونه وضع کېږي مالیات کم کړي او د دوکانونو او ستوګنې کورونو په کرایه کې د تخفیف په نظر کې ونیسي. ځینې خلک په ځانګړې توګه لاسي پلورونکي او کارګر له اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي چې نشي کولی په کور کې پاتې شي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي په نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه قرنطین بریالی دی خو په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ته له پاملرنې پرته قرنطین اعلان شوی دی. په ورته وخت کې د مالیې وزارت ویان شمروز خان مسجدي مني چې په ښارونو کې محدودیت په وضع کولو د هیواد اقتصادي وضعیت له ډېرو ستونزو سره مخ دی خو وایي حکومت د یادو ستونزو د حل لپاره په یو طرحه کار کوي. هغه زیاته کړه مالیې وزارت په دغه طرحه ډېر ژر له خلکو سره شریکه کړي او حکومت د خلکو ستونزو ته ځانګړې پاملرنه نه لري. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او لنډ خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.